سلامونه. د الماني ژبې د جنسیت ښودنې ارټیکلونه دیا دی داس. په الماني یا دوج ژبه کې هر نوم یو جنسیت لري. معنا ده ځینې نومونه ښځینه، ځینې نارینه او ځینې خنثی دي. یعنی که د هر نوم څخه مخکې د دیا ارټیکل ونو نوم نارینه، که دی ونو ښځینه او که داس ونو نوم خنثی یا بېطرفه دی. ارټیکل د الماني ژبې یو مهم بحث دی. هغه کسان چې الماني ژبه زده کوي ارټیکل ورته سخت دی، خو بغیر له دې الماني ژبه نه زده کیږي. موږ په دې ویډیو کې ډیر آسان او ساده معلومات درته چمتو کوو چې ارټیکل څه شی دی، کوم یو ډیر کاریږي او څنګه یې زده کړو. موږ باور لرو چې د بار دې ویډیو لیدلو سره به مو د ارټیکل ستونزه حل شي. ارټیکل د کلام یعنی خبرو برخه ده. له نوم څخه مخکې راځي، نوم یا اسم مشخص او محدودوي. موږ دې ویډیو کې یوازې د معین ارټیکل په اړه در سره خبرې کوو چې په الماني کې ورته بېشټیمټه ارټیکل وایي. په الماني ژبه کې نږدې هر ځای ژوندی موجود، بې روحه موجود او هر معنوي او مادي شي نوم ارټیکل لري، او دا د معین ارټیکل یا بېشټیمټه ارټیکل وظیفه ده چې مونږ ته راوښیي کوم نوم نارینه، کوم ښځینه او کوم خنثی دی. پوښتنه دا ده چې په دغو دریو ارټیکلونو کې کوم ارټیکل ډیر کارول کیږي؟ تر ټولو ډیر ښځینه ارټیکل دی، یعنی تقریبا هرو 100 نومونو کې د 40 نومونو ارټیکل دی دی. 40% دیا یعنی نارینه او 20% داس یا خنثی ارټیکل لري. راځئ چې پیل له مسکولین یا نارینه ارټیکل څخه وکړو. ټول هغه واقعي نر جنسونه لکه سړی، هلک او داسې نور چې په واقعیت کې او طبیعت کې نران دي ارټیکل دیا دی. د بیلګې په توګه دیا من، دیا من سړی، دیا یونګه، دیا یونګه هلک، دیا لووه، دیا لووه زمری. په پورته نومونو کې ګورو چې د هر نوم مخکې دیا ارټیکل راغلی دی، چې دا په دې معنا ده چې دغه نومونه نارینه یا مسکولین دي. ټول نارینه مسلکي کسان هم دیا ارټیکل لري. د بیلګې په توګه دیا لیغه، دیا لیغه ښوونکی، دیا ماله، دیا ماله رنګمال. هغه کورنۍ اړیکې چې نارینه ته منسوبېږي هم دیا ارټیکل لري، لکه دیا بغوده، دیا بغوده ورور، دیا فاټا، دیا فاټا پلار. همدارنګه د کال د فصلونو نومونه هم مسکولین یا نارینه دي او ارټیکلونه یې دیا دي، لکه دیا فغولینګ، دیا فغولینګ پسرلی، دیا زوما، دیا زوما اوړی. د میاشتو نومونه هم مسکولین دي. د مثال په توګه دیا ینوا، دیا ینوا جنوري، دیا مارچ، دیا مارچ مارچ. د اونۍ یا هفتې ورځې هم دیا ارټیکل لري، لکه دیا فغایټاګ، دیا فغایټاګ جمعه، دیا مونټاګ، دیا مونټاګ دوشنبه. هغه مقامونه یا څوکۍ چې نارینه ته منسوبېږي هم دیا ارټیکل لري، لکه دیا پرزیدنت،
دیا پریزیدنت ولسمشر دیا منسټر دیا منسټر وزیر همدارنګه که د نومونو په پای کې دغه توري راشي نو پوه شئ چې دغه نوم دیا آرټیکل لري یعنی نارینه نوم یا مسکولین نوم دی لکه ایګې دیا هونیګ دیا هونیګ شات که ای CH راشي لکه دیا تپیخ دیا تپیخ قالینه همدارنګه که AL راشي اخره کې لکه دیا اپفل دیا اپفل مړه او که AN راشي هم لکه دیا ویسټن دیا ویسټن لویدیز او که Aغ راشي هم لکه دیا شوله دیا شوله زده کوونکی او که دوه دانې A راشي لکه دیا ټی دیا ټی چای که څه هم په ذکر شوو مواردو کې د ارټیکل په اړه استثناءات شته خو دا تاسو سره مرسته کوي چې څنګه یو ارټیکل وپیژنئ همدارنګه د تیږو پیښو او سمتونو او بادونو نومونه هم دیا آرټیکل لري یعنی جنسیت مسکولین یا نارینه دی راځو بل آرټیکل ته چې د ښځینه یا فیمینین نومونو په سر کې راځي او موږ ته ثابتوي چې نوم ښځینه یا مؤنث دی له ځینو استثناءاتو پرته ټول هغه موجودات چې په طبیعت کې ښځینه دي یعنی اصلا ماده یا ښځه پیدا شوي نومي دی آرټیکل لري لکه دی فغاو ښځه دی تاوبه کوتره کورنۍ اړیکې ملګرتیا او نور هغه څه چې ښځو ته پرې خطاب کیږي نومي فیمینن دی او آرټیکل به دی وي د مثال په ډول دی موتا یعنی مور دی فغویندین ملګری همدارنګه که د یو مسلک یا شغل په سبب ښځې ته خطاب کیږي نو د مسلک نوم دی آرټیکل لري د نمونې لپاره دی لیغغین ښوونکي یا معلمه دی اغسټین ډاکټره د الماني ژبې د شمیرو یا عددونو نومونه هم ښځینه دي د مثال په ډول دی آینس یو دی آخت اته د زیاترو ونو نومونه هم ښځینه دي او دی آرټیکل لري همدارنګه که د هر نوم په پای کې دغه توري راشي زیاتره یې ښځینه دي لکه ایته دی ریالیتیت حقیقت همدارنګه که د نوم په آخر کې د ای راشي هم نوم ښځینه دی لکه دی شوکولاده چاکلیټ او یا که د نوم په پای کې ای راشي هم نوم دی آرټیکل لري لکه دی فانتازی خیال یا تخیل همدارنګه که د نوم په پای کې
ای ان راشي نوم مؤنث دی لکه دی سټوډنټن دی سټوډنټن متعلمه یا زده کوونکي. همدارنګه که د نوم په پای کې ای او ان راشي هم نوم ښځینه دی لکه دی ورژن دی ورژن نسخه یا ورژن. همدارنګه که د نوم په پای کې اس ای اس راشي هم دی آرټیکل لري لکه دی دوزز دی دوزز دوز لکه د واکسینونو ډوز یو ډوز دوه ډوزه. او که د نوم په آخره کې او اغ راشي هم نوم فیمینین دی لکه دی کلتوه دی کلتوه کلتور یا فرهنګ. او که د نوم په آخره کې ای کا راشي هم نوم دی آرټیکل لري. د مثال په ډول دی گراماتیک دی گراماتیک یعنی ګرامر. همدارنګه که د نوم په آخره کې ای ان ای راشي هم نوم فیمینین دی لکه دی ماشینه دی ماشینه ماشین. که نوم په ای فاو ای باندې هم تمام شي نو مؤنث نوم دی لکه دی آلترناتیفه دی آلترناتیفه بدیل یا عوض. او که د نوم په آخره کې او ان ګی راشي هم نوم فیمینین دی لکه دی لایتونګ دی لایتونګ اداره. راځو داس آرټیکل ته. د داس آرټیکل د نویتغوم یا خنثا نومونو په سر کې لیکل کیږي او په دغو ځایونو کې کارول کیږي. لومړی هغه ژوندي موجودات چې ځوان او تازه زیږیدلی وي آرټیکل داس دی لکه داس کینډ داس کینډ ماشوم داس کالب داس کالب خوسکه. دویم زیاتره حیوانات چې د نارینه او ښځینه ترمنځ شریک نوم ولري آرټیکل داس دی. د مثال لپاره داس کامل داس کامل اوښ داس شواین داس شواین خنزیر. زیاتره فلزات او کیمیاوي عناصر هم داس آرټیکل لري لکه داس ګولډ داس ګولډ سره زر داس آیزن داس آیزن اوسپنه. د الماني ژبې ټول الفبا حروف خنثا نوم لري یعنی کله چې د حرف نوم کارول کیږي نومي داس آرټیکل لري خو که حرف هدف بیا آرټیکل نه لري لکه داس آ داس آ داس ب. د مصدرونو نومونه هم نویتغوم یا خنثا دي او داس آرټیکل لري لکه داس ایسن داس ایسن خوراک داس گین داس گین تګ. هر کله چې یو غټ څیز وړوکی ښودل کیږي لکه د ناز مینې او یا تحقیر لپاره د نوم په آخره کې څ ه ای ان او یا ال ای ای ان راځي چې په دې صورت کې هم آرټیکل داس وي. د مثال په ډول داس بغودخین داس بغودخین ورورک یا وړوکی ورور داس بوخلاین بوخلاین کتاب ګوټی. همدارنګه که د نوم په آخره کې دغه توری راشي نو آرټیکل داس دی. ام
لکه the system the system او یا که د نوم په آخره کې ا تیره شي هم نوم خنثی دی لکه das پاکټ همدارنګه که د نوم په آخره کې ام آ راشي نوم نویتغوم یا خنثی دی لکه das Thema موضوع همدارنګه که د نوم په آخره کې او راشي هم نوم خنثی یا نویتغوم دی لکه das Auto موټر یادونه ګرامري او طبي جنسونه 100% کې د یو بل تابع نه دي یعنی ځینې شیان په طبیعت کې ښځینه یا نارینه وي خو ارټیکل یې خنثی وي لکه das Mädchen جلۍ په طبیعت کې ښځینه ده خو دلته یې ارټیکل خنثی دی او یا نرښځی der Zwitter یا اجړه چې په طبیعت کې خنثی خو په آلماني ژبه کې ارټیکل نارینه دی نو مهمه دا ده چې هر لغات زده کولو سره یې ارټیکل هم له پیله زده کړئ همدارنګه پښتو او آلماني نومونه هم له یو بل سره د جنسیت له وجې برابر نه دي د بیلګې په توګه سپوږمۍ په پښتو کې ښځینه نوم دی خو آلماني کې نارینه همدارنګه لمر په پښتو کې نارینه خو په آلماني ژبه کې لمر ښځینه نوم دی له هپی لایف سره له ژونده خوند واخلئ